ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وخت ته راډیو کې چې روغ جوړ او د ساجامي بمپرتن وي ملګرو نن ورځ راځو اس ام سی ستراتیژي په اړه له تاسو سره معلومات شریکوم چې دغه څه ډول ستراتیژي ده او څه ډول ورڅخه استفاده کولای شو. همدغه ویډیو کې د دې پورې مربوط مسایل ټول باندې بحث کوو. ویډیو تر پای پورې سره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو اس ام سی ستراتیژي څه ډول ستراتیژي ده او څه ډول کار کوي دغه ټول معلومات په همدغه ویډیو کې در سره شریکوم. راځو په لومړي سر کې موږ د اپ ټرند او ډاون ټرند کې دغه د اس ام سی ستراتیژي هغه کار درته ښیم. ګورئ دغسې یو حرکات رامنځته کیږي په مارکیټ کې کله چې په اپ ټرند مو یا پورته تګ حرکات رامنځته شي په مارکیټ کې نو دغه ډول یو حرکات رامنځته کیږي. ګورئ ملګرو دلته په اپ ټرند مو کې دغه ساحه دغه هایر لو او دغه ساحه ته هایر های ویل کیږي. هایر لو او هایر لو هایر های دغه ساحه ته هر کله چې بیرته دغه د مارکیټ لوری تغییر کوي په کوم ځای کې به کوي. ګورئ دغسې یعنی ډاون ټرند کیږي دغسې حرکات به په مارکیټ کې رامنځته کیږي. بالاخره به دغه ځای کې اورې دوی د ځان لپاره سپورټ کرښه یا ډیمانډ او سپلای زونونه چې ورته ویل کیږي دغه زون پیدا کوي د ځان لپاره. ګورئ هر کله چې دغه مارکیټ خپل لوری تغیروي ګورئ دلته لوری تغییر ک خو دغه هایر لو نه باید دغه لوور های باید ټیټ ووسی. ګورئ دغه څخه ټیټ سي لغه څخه وروسته بیا یو ریټیسټ رامنځته شوی بیا دغه ځای پورې راغلی ده بیا دې ځای پورې تللی بیرته راغورځېدلی ده. نو دلته دغه ساحې ته چې بیرته دغه د مارکیټ لوری بدلیږي دغه ته چاک ویل کیږي یا چینج اپ کریکټر یا چاک ورته ویل کیږي په انګلیسي کې. نو کله چې دغه اپ ټرند مو لمنځه ځي او ډاون ټرند مو رامنځته کیږي یعنی مارکیټ له پورته حرکت لمنځه ځي او په مارکیټ کې یا په یو کوین په قیمت کې ډاون ټرند حرکت یا ښکته تلونکی حرکت رامنځته کیږي باید دغه ساحه ماته کړي چې دغه ساحې ته بیا چینج اپ کریکټر وایي چې کله دا ساحه ماته کړي چینج اپ کریکټر نه یعنی هغه د لوری د مارکیټ له دې وروسته بدلیږي. نو اوس ځینې مهم مسایل دي په هماغه باندې بحث کوو. ګورئ ملګرو یو خو دلته زیاتره وخت دغه اس ام سی ستراتیژي په فورکس مارکیټ کې ډیر بهترین او اغیزمن وي او باید موږ هر وخت یو ساعته ټایم فریم یا له دې څخه پورته ټایم فریمونو څخه استفاده وکړو او دا تر ټولو غوره او باوري ټایم فریمونه دي چې په اس ام سی ستراتیژي کې ډیر ښه نتیجه ورکوي. ګورئ ملګرو دلته مثال یو څو دلته ډیماند او د سپلای زونونو په هکله یا د سپورټ او ریزिस्टنس لیول په هکله یو څه معلومات در سره شریکوم. دغه د مثال موږ ګولډ انتخاب کړی یا سره زر مو انتخاب کړی دی. ګورئ دا د سرو زرو لپاره یو ریزिस्टنس لیول ده او دغه د ګولډ لپاره یو سپورټ یا د ملاتړ کرښه ده. هر کله چې قیمت دغه ځای ته راغورځېدلی ده موږ باید قوي او کمزوري مثال دغه سپورټ کرښې یا د ریزिस्टنس لیول په څه ډول باندې وپېژنو. ګورئ دوه مسایل دي. یو ګریپ اف لیکویډیټي یعنی کله چې لیکویډیټي په مارکیټ کې ټولیږي او له هغه څخه وروسته مارکیټ پورته خواته ځي. زیاتره کسان هر کله چې دغه ډول پیک بریک اوټ وګوري نو دوی په دې فکر کې اوسي ګورئ که وګورو دا دلته هم یو سپورټ کرښه ده خو یعنی که چېرته مثال موږ دلته وګورو چې دا سپورټ کرښه ولا ماته سوله راځه انټري پکې وکړه نو زیاتره وخت چې موږ تاوان کوو او په تاوان کې کیږو لامل همدغه ده چې موږ په همدغه ځای کې په شارټ کې انټري کوو او د تایید یا د کینډل د تایید لپاره موږ انتظار نه کوو. نو اوس دلته یو فیک بریک اوټ چې رامنځته شوی ده او لیکویډیټي ټوله کړې ده بیرته مارکیټ پورته خواته تللی ده دغه ځای څخه. نو ګریپ اپ لیکویډیټي به څه ډول معلومو. هر کله چې د سپورټ یعنی یو سپورټ کرښه ماتیږي یا ریزिस्टنس کرښه ماتیږي خو بیرته یو موو یا حرکت رامنځته کیږي نو دغلته ګریپ اپ لیکویډیټیز یعنی دغلته فیک بریک اوټ رامنځته شوی یو لکه څه ډول چې هلته موږ یادونه کړو. ګورئ دلته فیک بریک اوټ یوازې رامنځته شوی ده. نو اوس که وګورو زیاتره کسان په همدغه ځای کې شارټ کې انټري کوي او دوی چې دلته سټاپ لوزونه ورته مثال دغه ځای کې سټاپ لوز ورته لګولی وي دوی ټول لیکویډ کیږي. دغسې په سپورټ کرښو کې هم همدغسې رامنځته کیدلی شي. نو اوس
یو خو د همدغه څه چې مثال ګریب اف لیکویډیټي ده او بل آرډر بلاک ده. آرډر بلاک څه شی ده؟ آرډر بلاک د لویو شرکتونو لخوا یو برخه کې دغه د اخیستلو یا د خرڅولو لپاره انټرست یا د هغوی هغه خوښه ده چې په دغه ځای کې دغه ګولډ یا سره زر اخلي او یو قوي حرکت رامنځته کېږي. ګورئ له دغه ځای څخه یو قوي حرکت رامنځته شوی دا آرډر بلاک څه زموږ لپاره آرډر بلاک څه دغسې یو قوي ډاون ټرند چې رامنځته کېږي دغه هم آرډر بلاک څه دغه اوس آرډر بلاک څه ځکه دلته لویو شرکتونو خپل سره زر پلورلي دي. همدغه ځای څخه بیرته وګورو دلته بیا یو موو رامنځته شوی ده او دغه ځای دغه ساحې ته بیا څه ویل کېږي؟ چینج اپ کریکټر. ځکه دلته په یو سایډوي حرکاتو کې او د یو کوین قیمت یا د مثال د سرو زرو اوس موږ سره زر انتخاب کړي سره زر قیمت بیرته پورته خواته تللی او بیرته دغه ځای څخه ښکته خواته تللی ده. نو دا هم د دغه لپاره یو ریزسټنس یا مقاومت کرښه شوله. هر کله چې مثال دغه کرښه ماتېږي بیرته او ریټیسټ په بریالیتوب سره ترسره کېږي موږ کولی شو دلته په دغه برخه کې لانګ کې انټري وکړو او دغه ساحې تر هغه وخته پورې باید موږ انټري ونه کړو تر څو چې دغه کرښه ماته شوې نه وي. ګورئ اول خو موږ او تاسې په ځان باندې اعتبار ډېر کم وي چې دغه له دغه اس ام سي ستراتیژي څخه په ډاډه زړه استفاده نه شو کولی. موږ وایو که مثال دلته زه انټري وکړم شاید زه په تاوان کې سم یا که دلته زه په لانګ کې انټري وکړم شاید زه په تاوان کې سم. نه دلته باید موږ وګورو چې دا په تیر وخت کې هم د دې لپاره یو مقاومت کرښه وه د سپورټ کرښه وه نو دا هم آرډر بلاک ده او هر وخت چې دغه ځای ته قیمت راغورځېدلی پورته خواته تللی ځکه لویو شرکتونو دغه زون کې بای کړی ده دلته انټرست ښویدلی ده انټرست ایریا دغه ته د انټرست ایریا هم ویل کېږي. دغه ځای کې هم موږ کولی شو په ډاډه زړه په لانګ کې انټري وکړو تر دغه ځای پورې خپل هر کله چې دغه ټارګټونه وهي بیرته خپل دغه ایسز مثال هر څه مو چې اخیستي وي خرڅ کړو. نو باور په ځان باندې ډېر مهم ده په دغه ستراتیژي کې چې باید موږ باور په ځان باندې ولرو. نو په څو طریقو یو دغه آرډر بلاک وو چې موږ کولی شو د آرډر بلاک له مخې هر وخت چې مثال دلته لوی قوي حرکتونه رامنځته شوي وي په دغه ځای کې مثال موږ انټري کوو په لان کې کولی شو دغه آرډر بلاکونه وګورو چې په دغه ځای کې څنګه خلکو یا د لوی شرکتونو ګورئ دا زیات دا اس ام سی ستراتیژي لوی شرکتونه لوی سرمایه‌داران لوی بانکونه له دې ستراتیژي څخه استفاده کوي او هر کله چې هغوی یو څه سیل کوي هغه ځای څخه راغورځېږي کله چې یو څه بای کوي هغه ځای څخه پورته کېږي. ګورئ تاریخ وګورئ دغه ریزسټنس یا دغه سپورټ کرښه وګورئ دغه ځای کې هر وخت بای شوي دي دغه ځای کې هر وخت بای شوي دي. نو دلته هم بای کولی شو یا اخیستلی شو او په لان کې انټري کولی شو. که چېرته مثال دغه برخې ته وګورو دغه برخې ته وګوره دا یو قوي ریزسټنس یا د مقاومت کرښه ده. هر کله چې دې ځای ته رسېدلی ده دوی دغه د انټرست ریټ ده چې په دغه انټرست ایریا ده چې دوی خپل کوین هر څه چې اخیستی خرڅوي او له دې برخې بیرته راغورځېږي. ګورئ دغه ځای کې یو پورته یا اف ټرند موو رامنځته شوی ده. یو بله مسله هغه ګورئ دا فیور والی ګیف ده. راځو دغه یو څه نږدې کوو. فیور والی ګیف کې هم موږ د دې څخه استفاده کوو. فیور والی ګیف چې ده یو قوي کینډل رامنځته کېږي په مارکیټ کې یو قوي کینډل رامنځته کېږي یا په لانګ کې او یا په شارټ کې. په شارټ کې اوس یو قوي کینډل رامنځته دا فیور والی ګیف ده او چانس نه ده ورکړل شوی دغه ټریډرانو ته چې په شارټ کې انټري وکړي دغسې په لانګ کې هم رامنځته کېدلی شي. عموما فیور والی ګیف د دریو کینډلونو ترمنځ وي یو د دوو کینډلونو او دریم یعنې دغه د منځ کینډل فیور والی ګیف ده. دغسې یو لوی حرکت مثال موږ د دې مثال په لانګ کې هم کتلی شو. دا اوس ګوره دا فیور والی ګیپ ده. په شارټ کې فیور والی ګیپ د یو لوی حرکت رامنځته شوی ده بیرته تر دې ځای پورې رسېدلی ده یا تر دې ځای پورې وخه دغه ځای څخه بیرته په شارټ کې موږ انټري کولی شو. هر وخت چې فیور والی ګیپ رامنځته کېږي د دریو کینډلونو یا لوی کینډل په لویه کچه باندې یو لوی کینډل رامنځته کېږي چې ټریډرانو ته وخت نه ورکوي تر څو په ټریډ ته داخل شي. نو تاسې به څه کوئ؟ ګورئ هر کله چې دغه ډول یو کینډل رامنځته کېږي لوی یا په بای کې رامنځته کېږي څوک یې اخلي شین کینډل او یا سور کینډل نو تاسې په دغه ځای کې انټري کولی شئ. د دې نیمایي ته یا تر دې ځای پورې چې رسېږي کولی شئ چې انټري وکړئ. دغه ځای څخه په شارټ کې انټري وکړئ. ګورئ څومره راغورځېدلی. فیور والی ګیپ ډېر اړین او مهم ده په دغه ستراتیژي کې. هر وخت باید فیور والی ګیپ وپېژنئ. هر کله چې فیور والی ګیپ رامنځته کېږي تاسې به باوري واوسئ چې دا به حتما ډکېږي او له هغه ځای څخه به بیرته راغورځېږي. نو فیور والی ګیپ په دغه ځای کې تاسې کولی شئ انټري وکړئ. نو دغه اوس زموږ د نن ورځې دغه ویډیو خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو تر زده کړي وي. انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به نور معلومات هم په همدغه هکله در سره شیر کوم. الله مو سپارم. ښاد او اباد اوسئ.